السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو تم نور څنګه چې تیره ویډیو چې ما ویلو چې دا به په لاست اخري ویډیو خو بهرحال نوي ثبوتونه راځي د مردان سره تعلق لرونکی صدا خان به تاسو پیژنئ لاول دا شارټ کلیپس وګورئ چېرې دغه زنانه څه وه چې په 7 لک روپو کې ما ته 15,000 روپۍ چې کوم دی میلاو شوي دي په 7 لکه کې 15,000 یعنې 6 لکه 15,000 روپۍ چې کوم دی دا غیبي شوي دي نو کاشف خان ته هم پکار دی چېرې د دې څه سوال جواب د دې څه ثبوت وغیره په دې هم څه آواز اوچت کړي چېرې دا ما ورکړي دي یا مې نه دي او دا چې چا رالیږلي دا کسانو هم پته نه لګي بهرحال دا پته هم چاته ولګېده چېرې 7 لکه دي راځي لاول د شارټ کلیپس در باندې ګورم ستاسو د یاد دلانې دپاره چېرې او د په دې طریقه باندې لکونو روپۍ د خلکو نه خوړې تا لکه کاشف علي څونه پیسې درکړې وې ما له ټول 15,000 روپۍ راکړي دي 15,000 روپۍ ولا کاشف علي ورکړي دي په 7 لکو روپو کې 15,000 روپۍ دا زه چې هم دا غله دي دا ګڼکپه چې دې مورجان نه کاشف علي ویډیو کړې ده او ما ته د دوبۍ نه انفارمیشن میلو شوی چې د دې مور په نوم باندې 7 لکه روپۍ راغلي دي موږ به د دې مور نه تپوس کوو چې مورجان تا ته څونه پیسې میلو شوي دي په ویډیو کاشف علي په خپل ویډیو کې دا خبره کړې چې دې مورجان له ما کوارټر نیولې دی ملګرو دا کلیپ هم کتلی وي چې یاره دغه زنانه پکې لګیا ده چې ما له صرف 15,000 روپۍ راکړي دي صدا خان به ورسره ناست دی مردان سره تعلق لرونکی تاسو پېژنئ بهرحال څنګه چې موږ په هره ویډیو کې ووایو چې یاره مه رالیږئ پیسې که چېرته دا په حقیقت کې شوي وي نو بیا پیسې ورالېږلو ته ضرورت ستاسو څه دی چې یاره په 7 لکه روپو کې 6 لکه او 80,000 15,000 روپۍ غالبا دا غیبېږي او 15,000 روپۍ صرف حواله کېږي 6 لکه روپۍ کوم چې د سرکاري استاذ غالبا د کال تنخواه برابرېږي د سرکاري استاذ د کال تنخواه ده غالبا نو باید ټولو ملګرو ته زموږ خوازه دی چېرې څه په هره ویډیو کې ستاسو سره ټولو ملګرو دا شریکه کړه هر کس دا ووایي چې یاره پکار دی چېرې تاسو پیسې چې کوم دی حقدار ته په خپله باندې وروستوئ په خپل لاس باندې چېرې دا لانجې پکې نه چې یاره پیسې ما ور لېږلي دي ور ونه رسېدو ډېر ملګرو اوس دا میسیجونه کوي نورو خلکو ته لېږي چې یاره ما دومره لېږلي زه یې بلاک کړی یم اوس کیدای شي د دې زنانه چې کوم دی دغه هلک پوه کړي دا خبره هم کیدای شي او کیدای هم شي چې یاره دتې دا پیسې واخلي 2 خبرې لازمي دي یا به دې زنانه دا یو ډرامه جوړه کړي چې یاره ما له صرف په 7 لکه کې 15,000 راغلي عجیبه خبره ده پکار ده چې یاره نیمې خو بیا م ورکړی وی 3.5 لکه که چېرته رښتیا وي او کیدای شي چې دا په رښتیا دې هلک دا پیسې واخلي دا کاشف خان چې کوم دی او د کیدای شي ما چې څنګه وي چې یاره دا یو ډرامه هم جوړه شوي چې یاره دا زنانه دې بل هلک پوه کړي چې راشه بس تاله به یو 15,000 درکړو داسې خبره وکړو چې یاره ما د 15,000 روپۍ میلاو شوي دي خبرې جوړېږي بلکل رنګ په رنګ نو ملګرو له مې صرف خواست دا دی چې یاره مه رالیږئ پیسې چې دا لانجې کونجې نه چې یاره زما نه یې دومره وخوالې او ما دومره ولېږلې زه یې بلاک کړم او دا قصه داسې شو دا چل شو دا وروسته دا لانجې هېڅ هم بیا نه خپلې پیسې چې څوک هم خیرات زکات کوي په خپل کلي کې په هر کور کې ماشاءالله الحمدلله هر کس په یو ورور که نه وي پلار یې که پلار نه وي د تره زوی کوم چې ادباري او که دا هم نه وي د خپل کلي د امام نمبر پیدا کوئ هغه ته لېږئ چې یاره تا ته څوک وایي حقدار ښکاري هغه لی ورکړه لاول ستاسو محله ده لاول ګاونډي کلی دی بیا ګاونډي کلی دی پوه شوئ ستاسو په کلي کې به په هر کلي کې مالدار هم شته غریبانان هم شته نو پکار دی چې تاسو خپلې پیسې په خپل لاس باندې په خپل زوی په لاس د خپل رور په لاس د خپل مشر بل په لاس د خپل مولوي صاحب په لاس په دې باندې چې کوم دی تاسو ورواستوئ انشاءالله چې دا ستاسو دپاره صدقه جاري ده او که داسې لېږئ په غیبو باندې نو بیا به دا روپۍ هم ستاسو په غیبه باندې ځي نو ملګرو خبرې دوه کیدای شي یا به دا روپۍ د په رښتیا اوس وهلي او یا دا زنانه چا پوه کړې د ډرامه ده ستاسو د کمنټس رایې به اخلم چې یاره دا رښتیا دي که دروغ